غزالو غوندې ګرځو تور کاغه نظر وي. السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. زما چې نننی هغه ټاپک دی تاسو په سټارټینګ کې دا ورکوټ شاندې کلیپ صحیح کو د مراد او د فاطمه ګل هغه نو مراد چې دی نو فاطمه ګل له یو دوه درې ځله طلاق ولا ورکړی دی او فاطمه ګل ته نه مرور تللی او دوستانو تاسو به دا سوچ کوئ دا ویډیو د دې چې دی نو یو ځای ته دا څنګه چل دی نو دا خبره داسې ده مراد ته اوس پته ولګه په سوشل میډیا باندې د فاطمه ګل اوس چې کوم حقیقت ته ښکاره شو چې ما نه طلاق اخیستی دی او واپس تللی د خپل کور ته نو هغه دا ویډیو زړه په خپل په سوشل میډیا باندې ورکړې ده اخوا ده فاطمه ګل هم دا ویډیو ورکړه مراد هم دا ورکړې ده نو دې نه دا دی ثابت کوي چې موږ یو ځای یو نو تاسو په خپل غور وکړئ دا ویډیو چې کومه ده دا د مرۍ هغه ده د سواد کلام هغه ده د هغه ځای هغه ویډیو ده که نه دی هلته کې چکر دپاره تللي یو هغه زړه ویډیو دی چې دی اوس په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوي او دا خلکو ته دا ښکاره کوي چې دا وګوره موږ یو ځای یو نو چې یو ځای وي نو دی به چې دی نوې ویډیو به داسې جوړه کړې او دی به ښکاره خبره کړې وه آیا موږ دا وګورئ یو ځای یو خو دا بلکل دروغ خبره ده دی چې دی نو یو ځای نه دي او هغه ته نه مربوره تلې ده ولې چې مربوره نه وه تلې نو د دا چې دی نو یو ورکوټې کلیپ بل هم راغلی و نو په هغې کې نادیه ګل لګیا د سندرې وی او د هغې پروګرام چلیدو نو هلته کې فاطمه ګل نه وه نو دا هم حقیقت دی ولې چې هلته کې هم فاطمه ګل نشته او دې خوا ته هم فاطمه ګل نشته او فاطمه ګل ته نه برابره تلې ده او مراد دې وخت یوازې دی او منټل شوی دی پاگل شوی دی دا خبره حقیقت ده نو منټل شوی هغه شانته لیونی شوی نه دی خو دونه دی ذهني دباو په ده باندې پروت دی چې زه څوک یم نو دوستانو ګورئ اوس د دې حقیقت دا نیلم ګل هم چې دی نو اوس غلی ناسته هغه هم نه ښکاره کوي ولې چې هغې ته پته ده زه چې اوس حقیقت ښکاره کړم نو سبا د ما دپاره به ډېر غټ مسله به جوړېږي هغه پخپله یېرېږي او د دې تر منځ چې کومه خبره ده هغه روانه شوې ده نو دوستانو اوس ګورو چې کله د دې دا خبره ښکاره کېږي په سوشل میډیا باندې او د دې دا بیان کله راځي بس دوستانو دا نوې اپډیټ هم ما له خپل دوستانو سره شیر کړم که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان